ناروجان ته چې کله په سعودي عرب عدالت چې دی نو 8 کال سزا واورېوله نو ناروجان چې دی نو په عدالت کې په ژړا شو. ویډیو را سره مکمل وګورئ چې څومره هم مسافر یې په سعودي عرب کې نو زما دا ویډیو ضرور وګورئ. که تاسو په هر ملک کې نو زما دا ویډیو پیغام به ضرور ګورئ او ضرور به د نورو ملګرو سره شیر کوئ. ملګرو ناروجان چې دی تعلق د پاکستان سره و، د خیبر پښتونخوا سره و، هغه یو پټان و، هغه تللی و سعودي عرب ته او چې کله سعودي عرب ته لاړ هغه رزق حلال دپاره تللی و چې زه لاړ شم او رزق حلال وګټم، هغه پیسې وګټم چې هغه حلالې وي. هغه د بنګالو سره کار کولو. ناروجان چې د بنګالو سره کار کولو بنګالي هم موجود و. ناروجان چې په کوم ځای کې کار کولو د یو ځای نه چې دی بل ځای ته تو یو بل ښار ته تو هلته کار له تللو. په هغه ټایم کې ورته چې دی یو بنګالي ویلو که نه ویل زما د یو پیکټ دا ورسره ویسه او پلانکي ښار ته. چې کله ورته دا وویلو ناروجان او پښتانه خو ډېر زر چې دی نو هغه په یقین وکړو چې بالکل چې دا خو یو خدمت دی، ځکه چې عام طور په پښتنو کې ته وګورې نو هغه د خلکو خدمت ډېر زیات په ښه طریقه باندې کوي او په ښایسته انداز باندې کوي، چاته انکار نه کوي. ناروجان هم یو پښتون نو هغه ورته ویل چې ټیک ده هغه ځي او په لاره کې ایسته کې هغه پولیس نیسي. چې کله پولیس نیسي هغه پیکټ کولاوي، په هغه پیکټ کې د نشې سامان څه نشه غوندې پکې موجود دي. ناروجان چې دی نو پولیس ګرفتار کړي او عدالت ته ویسي. تقریبا یوه میاشت او 15 ورځې چې دی نو ناروجان په عدالت کې وباسي، په جیل کې وباسي. تقریبا یوه میاشت او 15 ورځې په جیل کې وباسي. د هغه نه پس عدالت فیصله اوري. چې کله ورته عدالت فیصله اوري او دې ته چې دی نو 8 کال سزا واوري. چې کله ورته 8 کال سزا واوري هغه ناروجان چې دی نو هلته په ژړا باندې شي. که تاسو سوچ هم نشئ کولی، ډېر زیات د افسوس مقام دی چې یو کس یو کار کړی هم نه وي او هغه چې دی نو بېګناه لاړ شي او بېګناه قید شي. تاسو سوچ هم نشئ کولی چې څومره هم په سعودي عرب کې مسافر یې نه په انډین چې دی نو یقین کوئ، نه به چې دی نو په بنګالي یقین کوئ، نه یو کس به چې دی نو یقین نه کوئ. په بهر ملکونو کې چې دی نو دا فراډونه ډېر زیات روان دي. ناروجان چې کله 8 کاله سزا واوروله، 8 کاله چې دی نو په سعودي عرب په جیل کې ویستلو. تاسو ته به یې ښکاري چې 8 کاله مخکې چې دی نو په پاکستان کې دا څنګه و او 8 کاله پس دغه تصویر تاسو وینئ، تاسو به ذهن وخوځېږي، تاسو به هم په ژړا باندې مجبوره کړي. الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي پښتنو ورونو. ځکه که نو په سعودي عرب کې چې څومره مسافر یې تاسو تل یې هلته د خپل فیملۍ دپاره لګیا یې او هلته پیسې ګټئ، رزق حلال ګټئ، خو بل طرف ته ستاسو سره داسې قسمه دوکه وشي یو پیکټ له خلک درکړي او په هغه پیکټ کې د نشې سامان او ستاسو زندګي تباه و برباد شي، د بل کس سامان یې هغه تاسو ویسئ. نو په سعودي عرب کې به چېرته هم دوکه نه خورئ. که په هر بار ملکونو کې هغه ملکونه چې دی نو ډېر زیات سخت دي. که تاسو وګورئ په پاکستان کې ته یو چې دی نو یوه کارنامه وکړه او چې کله چې ته جیل ته لاړ شې په جیل کې به ته یې خو دلته به ستا فیملي موجود وي، هغه به ستا سره ملاقات ته درځي. د پاکستان جیلونه هم سخت نه دي لکه د سعودي عربو. په سعودي عرب کې داسې جیلونه دي که نه چې هلته تا کله جیل ته ورننه باسي بیا ته ایسې ولګئ او تله چې سزا درکوي نو ایسې ته ولګئ نو تا به چې دی نو د یخنۍ نه مړ کړي. تاسو ته بریسټ د ناروجان تصویران ښکاري، هغه اوس چې دی نو بالکل بوډا شوی دی. په پاکستان کې چې کومه تصویر ایستلی دی سعودي عرب ته چې نه وتلی او چې کله سعودي عرب ته لاړ هغه تصویر تاسو وینئ چې د جیل نه چې دی نو هغه ریلیز شو. زما هم څومره پښتانه ورونه نو ویډیو درونو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زه خو ټولو مسافرو ته دا وایم که نه کوشش کوئ که نه چې بالکل د چا څیز مه وړئ. په هغه کې اکثر چې دی نو داسې د نشې سامان پروت دي او ستاسو ټوله زندګي به تباه و برباد شي، بیا به چې دی نو ډېر زیات خفه یئ. نو ویډیو د ټولو پښتنو سره شیر کړئ. دا د ناروجان واقعه وه او ټولو پښتنو ته یې